السلام علیکم ملګرو، زه رفتابان یم او د خپل پیج نه تاسو سره مخامخ یم. داسې وړوکی کچ شانتې ولاګ جوړو او دا به زما د اولنی ولاګ وي او د دې نه پس به انشاءالله تاسو زما په دې پیج کې زما ولاګز هم کتلی شئ د شاعرۍ او د ټپو سره سره. ارمان راسره هم دی، د ارمان بیخي موډ نه و چې زه نه ځم، خو ما را روان کړی او اوس ګورو مرغوزار ته کې جوال ته کې ډېر ښکلي ښکلي ځیګونه دي، هغه درته ښایو او بیا چې دی نو چای به څښو او بیا بس دلته راځو. ارمانه سړی بس ستا اواز که نه راغلی نو ارمان دا خبره کوي چې ما نوی موبایل اخیستی دی نو دا زه چک کوم هم په ریکارډینګ کې، نو د دې د اورېجنل کچ شانتې ولاګ را جوړوم سره راځئ. او مینې دې داسې پام ته درکړم هی په میږي خپنږدم چې یار به یې پاتې شي نه، مینې دې داسې لیونی کړم لکه نختر په تاوېدو ځمکې له زما او د سیند په غاړه رازه جانانه خړوبو یوړم ماښام دی د سیند په غاړه رازه جانانه خړوبو یوړم ماښام دی. هسې خو به تاسو ولاګز ډېر کتلي دغه د مرغوزار، خو دا لږ بل شانتې ولاګ دی. وایټ پیلس دی ملګرو، دا خو به تاسو ډېر لیدلی خو دا درته نه ښایو نه. نن مونږ په دې بله لار ورکېږو او چې برسېدي نو بس هغه درته ښایو. دا د دې مرغوزار نصیب د وایټ پیلس سره بره لار راختې، دا د دې روډ حال دی او دا د څو کلونو نه دا کار پرې روان دی او هېڅ څه خوند نه کوي. کار پرې هغه دی پل باندې هم روان دی ایو خدا ارمان دونه وږی شوی دی چې د کیک سره یې دا کم حال و او جی او دا مې ژوند و او بس دغه زما کار و، ته چې نه وې زما تا ته انتظار و، او دغه ته چې ورته یار یار کوې یاره دغه یار دی هم څه وخت کې زما یار. واه